بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو کټ کاپی پیسټ وایو په ورډ ایکس پین ټو ورډ پیډ کې موږ تاسو کټ کاپی ویل کنه څنګه چې حالت کار کوو دلته هم همداسې کار کوي. یعنی که موږ وغواړو چې یو شی کاپی کړو، اوس مثلا زه یو فولډر کاپی کوم، دا فولډر چیرته کاپی کوم، مثلا له دې ځای نه اخلم، دا په ډي ډرایو کې ده، زه اخلم سی ډرایو ته یا ډیسکټاپ ته یا فلاش ته، یو شی ته کاپی کوم. کاپی مطلب دا چې دلته به هم وي هلته هم وي. اوس یو چاته فلاش ورکوي چې ماته دا ویډیو کاپی کړه کنه، کاپی څه مطلب چې دلته دې وي هلته دې هم وي، دې ته کاپی ویل کېږي. او کټ مطلب دا چې له دې ځای نه ختم شي هلته راشي. بعضې وخت مثلا دغه ډي ډرایو کې زما فولډرونه ډېر زیات دي، ډیټا ډېره زیاته ده او دا بل کې مې کمه ده. مثلا دې کې اوس ګوره ډېر ځای نه لرم، دې کې یو څه ډېر ځای لرم، زه غواړم چې دې کې یو څه ځای پیدا کړم. نو څه کوم، د دې ځای معلومات کټ کوم او هلته پیسټ کوم، ای ډرایو کې پیسټ کوم، د دې ځای نه کټ کوم، دلته پیسټ کوم، له دې ځای نه به ختم شي دلته به راشي، دلته به ماته یو څه ځای خالي شي. پوه شوئ؟ نو که چېرته مونږ یو شی یو ځای نه بل ځای ته کاپي کوو هلته به هم وي، چېرته چې کاپي کوو هلته به هم وي. او که چېرته کټ کوو له هغه ځای نه ختمیږي، چېرته چې پیسټوو همالته به راځي. کټ کې همیشه په یاد اوسه. زه به یو نوی فولډر دلته جوړ کړم، نوم به هم د کاپي او کټ او پیسټ ورکړم. صحیح ده، کاپي کټ. اوس دا فولډر دلته ده، زه غواړم چې کاپي یې واخلم، رایټ کلیک ورباندې کوو. دلته موږ تاسې کټ هم لرو، مثلا زه یې کاپي کوم، کاپي چېرته غواړم، اوس فعلا دی په ډي ډرایو کې ده، چېرته غواړم چې راشي، فرض مثال زه په ډیسکټاپ کې غواړم یا په ای ډرایو کې غواړم یا فلاش پر اچولی فلاش کې غواړم، نو بیا به په هر ځای کې چې غواړئ همالته به رایټ کلیک کوئ او پیسټ به کلیک کوئ، پیسټ. اوس ګوره دلته راغلی، دلته هم شته چې زه بېرته هغه ډي ډرایو ته ورشم، ګوره دلته به هم موجود وي، دې ته کاپي ویل کېږي. دلته هم شته، هلته هم شته. او که یې چېرې کټ کړم، دا به زه بېرته ډیلیټ کړم، شفټ ډیلیټ کوو، له ریسایکل بین ته نه ځي، راسم ډیلیټېږي، ډیلیټ شو. دا ورې زه کټ کوم، په دې رایټ کلیک کټ کلیک. کله چې کټ کلیک کوو ګوره د دې رنګ داسې لږ خیره شي، په کاپي کې نه کېږي، په کټ کې خیره کېږي، تر څو موږ ته معلوم شي چې دغه شی موږ کټ کړی. مثلا که زه دومره ډېر شیان سلیکټ کړم، دا ټول هم په یو وارې کې هم کټولی شم، هم یې کاپي کولی شم. مثلا زه دا ټول کټوم، ګوره د دې ټولو رنګ خیره شو، دا مطلب دا چې اوس دا ټول ما کټ کړي، چې هر چېرته لاړ شم پیسټ کلیک کړم، دلته ختمېږي، همالته به راځي. فعلا به بېرته هم دا یو دانه کټ کړم، دا چې ګوره کټ کلیک کړم نور به بېرته راتازه شي، کټ مې کوو، چېرته یې راولم، مثلا دا ورې ډیسکټاپ کې راولم، رایټ کلیک پیسټ، دلته راغی. اوس که دلته وګورم شته نشته، دې ته کټ ویل کېږي. کله کوم یو شی کاپي کړه دلته به هم وي، هلته به هم وي، او که یې کټ کړه د دې ځای ختمېږي، هلته به راځي. پوه شوې په دې باندې؟ کټ ته هم همیشه پام اوسه. که چېرته مثلا زه یو فولډر کې ډېر زیات معلومات ولرم، اوس مثلا زه د اکسس ویډیوګانې دلته دومره ډېرې لرم، که چېرته زه دا فولډر کټ کړم، مثلا دا د مایکروسافټ اکسس فولډر کټوم، یو بل ځای ته یې اچوم، کټ مې کو فلاش کې اچوم یا مثلا بل ډرایو ته اچوم. د کټ دوران مثلا یو لاس دانې ویډیو کټ شوي دي، نورې پاتې دي، په دې وخت کې یو مشکل تخنیکي پیدا کېږي، یا مثلا کمپیوټر ګل کېږي یا فلاش وځي که نه، یعنې داسې حالت واقع کېږي چې نیم کټ شوی نیم پاتې ده که نه. نو په داسې حالت کې بیا څه کوئ، بیا به هماغه فولډر خلاصوئ، یا کوم شیان چې پاتې دي هماغه به کټوئ، هماغه فولډر کې به پیسټوئ. مثلا زه دا فولډر چې مې دلته په ډیسکټاپ کې ښایي، دا بېرته را کټوم او دلته یې بېرته پیسټ کوم. دغه دوه فولډره به کاپي کړم، دې کې به یې پیسټ کړم. شارټکټونه هماغه شارټکټونه کوم چې په پین په ورډ پیډ کې دي دلته راځي، چې کنټرول سی کاپي، کنټرول وي پیسټ، کنټرول ایکس کټ، کنټرول وي پیسټ. مثلا دا دوه فایله پکې دي او زه دا کټوم، دا مې کټ کو ډیسکټاپ ته، د دې سایز خو کم ده، ډېر زر پیسټ کېږي، ډېر زر پیسټ کېږي. که چېرته معلومات پکې ډېر زیات وي، امکان لري ډېر وخت واخلي که نه. نو په هغه دوران کې که چېرته کوم تخنیکي مشکل کېږي، مثلا یو مشکل پېښېږي چې دغه فولډر نه وي پکې راغلی، دا نه ده پکې راغلی، بل نه ده پکې راغلی که نه، نو په هغه وخت کې چې دغه فولډر چې په دلته موجود ده، دا فولډر بېرته هلته هم موجود وي، چې نیم کټ شوی وي، بېرته دلته به هم وي، هلته به هم وي، نیم معلومات په هغه کې وي، نیم معلومات به دې کې وي. بیا به دوباره راځئ، دا به خلاصوئ، چې کوم پاتې شیان دي دا به بیا کټوئ او بیا به ورځئ هغه فولډر کې. پوه شوئ؟ نو ښه خبره څه ده؟ ښه خبره همیشه دا ده چې کاپي وکړئ. کله که مثلا یو شی غواړئ چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ که نه، کاپي یې کړئ، هلته یې پیسټ کړئ. کله چې مطمئن شوئ چې پیسټ شو، مکمل شو که نه، بیا له دې زاړه ځای نه ډیلیټ کړئ، بېرته به هماغه خبره شي که نه. خو ښه والی به یې دا وي چې که چېرته کوم مشکل راځي که نه، زموږ ډیټا به دوه تقسیمه کېږي نه، که څه هم بېرته مونږ کولی شو وروسته یې کټ کړو، خو یو جنجال اضافي وي راته. نو په هغه صورت کې همیشه کوشش کوئ چې کاپي یې کړئ، کله چې کاپي خلاصه شوه زاړه ځای نه یې ډیلیټ کړئ، نو بېرته به هماغه د کټ باندې عملیه اجرا شي. پوه شوئ په دې باندې؟ بل مونږ تاسې
چې کله یو فولډر یا یو شی کاټ یا کاپي کوو مثلا دغه یو فولډر ده چې ما مخکې جوړ کړو کاپي او کاټ یو فولډر به بیرته بیا جوړ کړم هغه مې مخکې ډیلیټ کړو کاټ کاپي دا یو فولډر ده دغه فایل مې بیا ورسره کاپي کوم پیسټ کړم اوس زه دا بیا کاپي کوم یا یې کټوم کاپي ډیسکټاپ دلته ګوره موږ تاسو پیسټ شارټ کټ هم لرو یو پیسټ چې مکمل راته کنه یو پیسټ شارټ کټ مطلب لاندې لار که چیرې زه پیسټ شارټ کټ کلیک کوم دلته ګوره دغه یو علامه ور باندې راځي دغه علامه د شارټ کټ علامه ده دا شارټ کټ پیسټ کوي چې اوس ګوره په دې ته کرسر کېږدئ د اصلي لوکیشن درکوي چې دا په کوم ځای کې ده په ډي ډرایو کې ده ګوره دلته لیکل شوي دي لاندې لوکیشن فولډر نوم خو کټ کاپي ده او په کوم ځای کې موجوده ده په ډي ډرایو کې دغه صرف شارټ کټ ده شارټ کټ معنی اسانه لار یعنی هر کله که زه هغه فولډر غواړم چې خلاص کړم په دې به ډبل کلیک کوم راسم به هماغه فولډر ته ځي فولډر به چیرې موجود وي په ډي ډرایو کې ګوره هر چیرته چې موږ یو شی خلاصولو دې ځای نه موږ ته معلومیږي چې دا چیرته موجود ده په کوم ډرایو کې موجود ده ډي ډرایو کې دغه صرف اسانه لار ده کله چې هغه فولډر ته ورځي په دې لارې اسانه کوای شي چې ورشي نو کله د کوم فولډر یا ډرایو شارټ کټ غوښتل چې ځان ته جوړ کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولای شي چې هغه فولډر یا ډرایو ته لاړ شي فقط دلته کاپي یا کټ کړئ دلته پیسټ شارټ کټ یعنی که زه دا شارټ کټ اوس ډیلیټ کړم از ما معلومات نه ډیلیټېږي دا مې ډیلیټ کړو که زه بیا هم راشم هغه فولډر همالته موجود ده صرف هغه اسانه لارې ډیلیټ شوه که زه دا فولډر خلاصوم ډرایو خلاصوم ګوره دا شی دلته موجود ده صرف څه وشوه هغه اسانه لارې ډیلیټ شوه ګوره دا بیا زه کاپي کوم بیا دلته کټ پیسټ شارټ کټ کوم دغه علامې ته به هم پام وي دا شارټ کټ یعنی که زه دا ډیلیټوم ډیټا ډیلیټېږي نه صرف هغه اسانه لارې چې ما په اسانۍ سره کولی شم چې دا ډرایو فولډر خلاص کړم هغه یې نه منځ ځي پوه شو په پیسټ شارټ کټ کاپي پیسټ او شارټ کټ باندې پوه شو بیا راځو بعضې اپشنونه موږ دلته نور هم لرو اوس ګوره که زه دا ځای کلیک کوم دلته بیا هم زه کټ هم لرم کاپي پیسټ او انډو څنګه چې موږ په پینټ پاور پوینټ کې ویلو دلته هم همداسې شی ده مثلا زه دغه فایلونه کټوم بیرته کټوم یې په کوم ځای کې مثلا دغه فولډر ته دلته یې پیسټ اخري کار مو څه کړی ده چې له دغه فولډر نه مو کټ کړم په دې فولډر کې پیسټ کړم نو که چېرته زه دلته راځم انډو کلیک کوم اوس به څه کېږي اوس که زه دا وګورم بیرته دلته موجود وي او که چېرې دې فولډر ته راشم دلته به نه وي پوه شوې هغه اخري عمل بیرته کینسلوي او که بیرته ریډي کوم بیرته به ریډي کېږي هماغه انډو ایکشن به بیرته کینسل کړي بل د سلیکټال مطلب چې ټول درته سلیکټ کړه چې ټول سلیکټ شي نو که د ټول ډیلیټول هم ډیلیټېږي که کنټرول سی کاپي کوم ټول کاپي کېږي که کټوم ټول کېږي نو که د کله غوښتل چې ټول سلیکټ شي شارټ کټ یې کنټرول یې وه ټول سلیکټ کېږي له هغه ځای نه هم کېږي او له دې ځای نه هم کېږي او که لږ شیان سلیکټول نو بیا د ماوس په ذریعه کوای شو اوس ګوره زه دا هر څومره ځای چې وغواړم هغومره ځای سلیکټولی شم په شیفټ باندې هم کوای شو مثلا زه غواړم چې دغه یو لاین ټول سلیکټ نو څه وکړه چې اول دانه کلیکه او شیفټ ونیسه اخر دانه کلیکه نو دا لاین به ټول سلیکټ شي یا مثلا ته دې ځای نه تر دې ځای کوم شیفټ ونیسه کلیک کړه ګوره له دې ځای نه ته دې ځای دا ټول سلیکټ شو اوس که ډیلیټوم ډیلیټېږي که کاپي کوم کاپي کېږي نو که چېرته شیفټ ورسره ونیسو او بیا یو بل ځای کلیک کړو نو له هغه ځای نه تر هغه ځای چې ما کلیک کړی هماغه ټول راته سلیکټوي که چېرته مې داسې کول چې مثلا دغه سلیکټوم او دا سلیکټوم چې بیا په یو وارې کاپي کړم یا په یو وارې کاټ کړم نو بیا به کنټرول بټن ورسره نیسي مثلا دا دې کلیک کوو دا دې کلیک کوو دا دې ګوره دا هم سلیکټ شو دا هم سلیکټ شو دا هم سلیکټ شو نو که د یو ورسره سلیکټول بیا به کنټرول ورسره نیسي که چېرته اوس مثلا ما کنټرول نیولی دا مې سلیکټ کړي په دو کې که کوم یو بیرته غواړم چې سلیکټ نشي بیرته بیا کلیک پرې وکړه خو کنټرول به دې نیولی که چېرته کنټرول دې نه وي نیولی کلیک یې یا دا نورو سلیکشن ختمېږي او که د ټول سلیکټول کنټرول یې دا سلیکټ شو بل د لیاوټ مونږ تاسو څه ته ویله شکل خواري ته وایي که نه اوس ګوره دلته لیاوټ کې مونږ سره بعضې شیان شته بعضې شیان نشته ګوره چې دا ټیک مارک دی دا شته چې نه دی ټیک مارک هغه نشته مثلا زه غواړم چې ډیټیل پین ایسته کړم ګوره دا ډیټیل پین دغه لاندې ته وایي ایسته شو که بیرته راولم بیرته کلیک کوم دغه د ډیټیل پین وایي ویب چې ده چې معلومات درته ښیي اوس مثلا ما ډي ډرایو خلاص کړی دلته راته ښیي چې په دې کې څومره شیان دي شپږ که چېرته زه یو فایل کلیک کوم بیا د دې معلومات راته ښیي چې د نوم چې شی ده د کوم پروګرام ده په کوم تاریخ موډیفای شوی ده سایز یې څومره ده دغه ته ډیټیل پین وایي ډیټیل معلوماتو ته وایي نو که چېرته دا پین غواړئ چې ایسته شي له دې ځای نه ایسته کولی شي او که یې کلیک یې بیرته راځي
بل د پریویو پین که کلیک کړئ د پریویو راځي موږ تاسو هغه ځای کې مو ویل کنه چې که چیرته زه کوم عکس یا فایل کلیک کوم دا به معلومات راته ښیي یا هغه عکس به راسم راته ښیي چې دغه عکس ده پریویو کار کیدو دوباره کار کیدو کې بیرته ایسته کوم بیرته ایسته او بل موږ تاسو په دې ځای کې نیویګیشن پین لرو که غواړئ چې دا ایسته شي نیویګیشن پین هم ایسته کولی شئ له دې ځای نه نیویګیشن پین ایسته کوم ایسته به شي له دې ځای نه او که بیرته کلیک کوم بیرته به راشي دا په وینډوز XP کې به نه په وینډوز 7 کې دا نیویګیشن پین کې کوم د دې کار موږ تاسو ویلو چې په اسانۍ سره کولی شو که ډیسکټاپ ته ځم ډیسکټاپ کلیک کوم که ډي ډرایو ته ځم ډي ډرایو ته ورشم بل د فولډر اینډ سرچ آپشن فولډر او سرچ آپشن کې موږ سره اول جنرال ده په دې کې اول براوز فولډر معنا د فولډر خلاصول تر خام کېږي اوس ګور اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو مونږ که چیرته دوه درې فولډر خلاصو ټول په یو وارې خلاصېږي څنګه یعنی اوس ګوره زه سافټویر فولډر خلاصوم دا خلاص شو کوم ځای کې خلاص شو همدغه یوه وینډو کې خلاص شو ګوره دغه شکل ته وینډو وایي په همدې یو وینډو کې خلاص شو دې کې مثلا زه دا سافټویر خلاصوم خلاص مې کوم ګوره دا هم په همدې ځای کې خلاص شو دا خلاصوم هم په همدې ځای کې چې هر څومره فولډرونه خلاصوم وینډو یې همدغه یوه وي دا په کوم صورت که چیرته موږ تاسو په فولډر ان سرچ آپشن کې دا اول کلیک کړی که چیرته دا دویم کلیک وي اپلای یا یو کې کوم اوس که زه دا کار کوم اوس ګوره مثلا زه زما کمپیوټر خلاصوم ګوره دې وینډو کې خلاص شو اوس زه ډي ډرایو خلاصوم ګوره ډي ډرایو جدا وینډو کې خلاصېږي د دې وینډو به جدا وي د هغه وینډو به جدا وي که چیرته زه اوس زما سافټویر فولډر خلاصوم لکه چې مخکې مې خلاص کړو د هغه وینډو به جدا وي که چیرته مثلا زه دا بیا خلاصوم د دې وینډو به جدا وي هر یو به جدا وینډو کې اوس که وګورئ دلته به هم ګوره هر یو جدا وینډو کې نو که چیرته غواړئ چې جدا وینډو کې خلاص شي جدا وینډو کې خلاصوای شئ او که یوه وینډو کې غواړئ یوه وینډو کې ډیفالټ چې کله موږ وینډوز انسټالوو یا د وینډوز په هغه چې ده همدا اول ده چې ټول یو ځای خلاص شي که چیرته زه دا کلیک کوم بېرته به بیا ګوره دا به هم په همدې وینډو کې خلاصېږي دا به وینډو کې خلاصېږي ټول به بیا په یو ځای کې خلاصېږي پوه شوې په دې باندې بل دا کلیک آیټم فالو سنګل کلیک ټو اوپن آیټم ډبل کلیک ټو اوپن موږ تاسو چې دا ډرایوونه خلاصوو په ډبل کلیک باندې خلاصو یا ور باندې رائټ کلیک اوپن کلیک وکړو کنه نو که زه غواړم چې په ډبل کلیک نه په یو کلیک باندې خلاص شي بیا په سنگل کلیک یعنی اوس زه دا ډرایو چې خلاصوم زه به دوه کلیکه پې وهم که چېرته یو کلیک پې وهم نه ښه کېږي ګوره کېږي په یوه نو بیا که چېرته غواړئ چې په دوه کلیکه په یوه کلیک شي بیا ورته سنګل کلیک کوئ لای اوس چې زه دا خلاصوم یو کلیک هر شی چې خلاصوئ په یوه کلیک او که چیرته بیا ډبل کلیک کو دلته انډرلاین هم د چې کله کرسر پرې راشي انډرلاین ښکاره شي که نه شي ښکاره او که ډبل کلیک هم ډبل کلیک کېږي موږ همیشه ډیفالټ چې وي ډبل کلیک وي یعنې د وینډوز چې دا ډیفالټ چې کله موږ وینډوز انسټال کوو نو په ډبل کلیک باندې خلاصېږي نو اوس چې بیرته خلاصوئ په ډبل کلیک خلاصېږي دا شو سرچ اینډ فولډر آپشن نیویګیشن پین یې پهله پرېږدئ ریسټور ډیفالټ هم کلیک کړو بیرته به اول حالت ته راځي بل ډیلیټ خو موږ تاسو ویلی چې که چېرته یو شی غواړو چې ډیلیټ یې کړو هر شی چې موږ دلته کلیک کړي وي نو هغه به ډیلیټېږي او چې ډیلیټ یې کړو چېرته ځي ریسایکل بین ته ځي او که ریسایکل بین نه ډیلیټ کړو بیا له کمپیوټر نه ډیلیټېږي ریموو رینیم مو هم وویلې چې که چېرته غواړو د کوم فولډر یا فایل هر څه وي د هغه نوم بدل کړو نو رایټ کلیک ورباندې کوو بیا رینیم کلیک کوو دا اپشنونه چې دلته دي همالته هم شته پراپرټیز معلومات درته ښیي هر شی چې کلیک کړي وي یا ورباندې رایټ کلیک کوئ پراپرټیز معلومات یې درته ښیي چې مثلا سایز یې څومره شوی ده دا شی پوه شوئ په دې باندې بل سرچ موږ تاسو ډېر زیات استفاده کوو په یو ډرایو کې یا کمپیوټر کې اوس مثلا زه ما ته معلوم ده چې یو فایل ما په ډي ډرایو کې اچولی ده خو دا راته معلوم ده چې په کوم فولډر کې مې اچولی نو بیا موږ تاسو له چېش نه استفاده کوو له سرچ نه استفاده کوو سرچ به کلیک کوئ دلته فقط نوم ولیکه دی خپله درته پیدا کوي مثلا زه ورته چې د اکسس ویډیوز ګوره چې صرف مې اکسس مې ولیکل کوم فولډرونو نوم کې چې اکسس ده یا کوم فایل نوم کې چې اکسس ده هغه به ټول راځي نو ماته به بیا اساني وي چې ګوره دا مایکروسافټ اکسس راغی اکسس فولډر نو بیا چې هر یو زما په کار وي هماغه به خلاصوم مثلا زما د اکسس ویډیوز په کار دي خلاصوم اکسس ویډیوز پوه شوئ نو سرچ چې کله یو فایل یا فولډر غوښتل چې پیدا یې کوئ فقط سرچ کې به یې نوم ولیکئ انټر به یې کوئ پوه شوئ په دې وینډو باندې مشکل نه لرئ